یا ایها الناس اتقوا ربکم ان زلزلة الساعة شیء عظیم. د قیامت د زلزله الله وی دا لویه خبره ده. دا ځمکه به په ناشنا طریقې سره خوځېږي او دا غرونه او دا هر څه به الله ریزه ریزه کې ختم وي. فیومئذ وقعت الواقعه، او په هغه ورځ به واقع کېدونکې خبره چې هغه قیامت دی هغه به واقع شي. وانشقت السماء فهي يومئذ واهیه، د اسمانونه او د ستوري او د نور او سپوږمۍ د هر څه به الله ختم کړي. یو حدیث کې داسې راځي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي، په صحیح بخاري کې دا حدیث دی د ابو هریره رضی الله عنه، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي قیامت به دومره اچانک راځي چې دوه کسان به لګي د یو بل نه به سامان اخلي او دوی به دا کپړه خوره کړي، دوکاندار به کپړه راغستې هغه به خوره کړي، دا بل به یې ګوري، نو دوی به لا بیه پوره کړې نه او کپړه به یې راټوله کړې نه او قیامت به پرې راشي. او یو سړی به لګي پۍ به یې له شلي هغه به کور ته راوړي، خوشحاله دی چې پۍ به وسکم، نو ده به لا پۍ خولې ته کړي نه چې قیامت به پرې راشي. یو سړی به ډوډۍ ته به ناستي، ډوډۍ ته به ناستي او نوڼۍ به راوالي او خولې له به یې داسې وړي او دغه ټیم کې پرې قیامت راشي، هغه نوڼۍ به دغه شان پاتې شي. نو داسې اچانک به قیامت راشي او دې سره به دنیا ټوله ختمه شي. او دا هغه ورځ ده چې بیا عظیمه ورځ ده، او په هغه ورځ باندې به بیا الله سبحانه وتعالی قیامت په ورځ باندې به الله حقایق راښکاره کوي او الله به فیصله کوي د هغه څه چې څه په دنیا کې روان دي. د دنیا چې الله پیدا کړې ده، الذي خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. الله دا مرګ او ژوند چې پیدا کړی صرف دې لپاره پیدا کړی چې راښکاره کړي هغه څوک او پته ولګي د هغه څه د هغه چا چې څوک ښایسته عمل کوي. نو دا دنیا کې چې د څه روان دي او دا موږ څه کوو او ته څه کوې او هغوی څه کوي، دا ټول چې زاړه راتلونکي وسني دې ټولو پته به د قیامت په ورځ لګي. ځکه د قیامت ورځې ته یوم الفصل ویلی شوی د قرآن کې. یوم الفصل څه معنی؟ د فیصلو ورځ. په هغه ورځ به فیصلې کېږي، په هغه ورځ به حقایق راښکاره کېږي، په هغه ورځ به پته لګي چې د خلکو چې به څه کې اختلافات جوړ کړي په دې کې په حقه څوک و، په دې کې په ناحقه څوک و، د هغې به پته لګي. په دغه ورځ باندې به ستا د ژوند تا چې څه کړي دي هغه ریزلټ، هغه عملنامه هغه به تا ته میلاویږي، یا په ښی لاس او یا په ګس لاس. ټولو ملګرو ته دا نصیحت دی چې دغه ورځ خپلې مخې ته ساتئ. صرف د دنیا نه چې ته پکې ژوند تېره او خبره ختمه شوه. زه دې خلکو ته وګورم دې بعضو ته والله چې حیران شم ورته، دې بعضو دې دنیا له سم زور ورکړی، لکه د سره چې په ده باندې مرګ راځي نه، او د سره چې د سره څوک لیدلی نه چې هغه مړی شوی. دا په دې نږدې کال کې څومره خلک زموږ نه مړه شو لاړو، او په مخه موږ خبره ورو مړه شو مړه شو مړه شو مړه شو. ولې ته به پاتې کېږي د قیامت ته ورځو په تا نه راشي. دا نښې موږ د قیامت ته بیانولي، دا سره پاسه کال پکې موږ لګیو، د سره مزې اخیستو دپاره بیانېدي، خو دې دپاره بیانېدي که نه چې یو لویه ورځ را روان ده، د هغې دپاره تیاری پکار دی. که نه بس راشي او درس کې کښېنه خبره کلي کې ویلي که او که یاد یې که بیا روزي یاره ډېر مزېدار بیان. مقصد څه و د دې بیان؟ ولې د قیامت ته علامات بیانېږي، ولې دا نښې بیانېږي؟ د علامات او د نښې د ټولې دې دپاره بیانېدي چې داسې ورځ را روان ده، د هغې دپاره تیاری کول پکار دي. داسې ورځ را روان ده، یوم یقوم الناس لرب العالمین. په هغه ورځ چې ټول خلک به الله ته ودرېږي. ته تیار یې الله ته ودرېدو ته؟ دا سوال ځان نه وکړه، ته تیار یې الله ته ودرېدو ته؟ وقفوهم انهم مسئولون. الله وی ودروي دا ټول خلک یې ټول نه به تپوس کېږي. دا زما او ستا ایمان دی چې د قیامت په ورځ به زموږ نه، زموږ ایمان دی چې الله به موږ بیا راپاسوي. ایمان دی ټولو که نه دی؟ ولې به موږ راپاسوي؟ سوال به کوي. په سوال م ایمان شتي که نشتي؟ په سوال م ایمان شتي که نشتي؟ نو چې ایمان هم شتي جواب شتي تاسو سره د سوال.
دا کوم سوال چې الله کوي د دې جواب به درسره وي څه تیاری هم کړی چې الله درنه تپوس وکړي چې ولې ته به ولې څه جواب کوې نو چې د ولې تپوس یا برباد شو نو بیا محنت ولې نه کوئ کسب دا خبرې د خولې دي صرف ایمان خولې پورې یاره غټه ورځ را روانه ده غټه را روانه ده خو څه به کې څه دي ذخیره کړي دي څه دي جمع کړي دي که نه سهار نه ماښام پورې دنیا او دنیا دنیا او دنیا او غټه ورځ را روانه ده په دې غټه ورځ به ته الله له حساب د دنیا ورکوې که څنګه د پیسو حساب وله ورکوې دا به ورته چې ما مزدوري ډېره کړې ده که نه دا به ورته چې ما بچي ډېر ښه ساتلي که نه دا به ورته چې سعودي عرب کې مې مسافري کړې ده او بل ملک کې دا خبرې ټولې سیټ ته کېده د الله دپاره دې څه کړي صرف 5 وخته مونځ د 5 وخته مونځ هم ګډوډ دی 5 وخته مونځ هم دغه حال دی نور دې څه کړي د دین دپاره څه قرباني دې ورکړې مال دې لګولی حساب وکړه د اوسه پورته څومره مال د الله په دین لګولی ځان سره حساب وکړه ځه ته صرف دا حساب د ځان سره وکړه د اوسه پورې تا څومره مال په بچو او په خپل کور لګولی دی او څومره مال دې د الله په دین لګولی دا تپوس د ځان نه وکړه ته څه چې ما بدن ستړی کړی د الله دین دپاره تپوس نن د ځان د وکړه څومره دې ستړی کړی دا بدن ما ته یو کس داسې وښایي چې د الله په دین کې زخمي شوی کم دی کس څوک زخمي شوی د الله په دین کې څوک د الله په دیندارۍ کې د هغه په بندګۍ کې ستړی شوی دی دومره حده پورې لګیا شوی د چا خپې چودلي د قیام اللیل نه د چا جبه ستړې شوې ده د چا او داسې ډېر سوالونه یو کس ما ته وښایي که اوس مې تپوس وکړي چې کوم یو په مزدورۍ کې زخمي شوی دی ټول به زخمي شوي څه دې کړي د الله دین دپاره صرف په دې خوله باندې مرګ را روان دی صرف په خوله باندې قیامت را روان دی پیسې نه لګومه وخت نه ورکومه بدن نه لګومه بچي نه قربانومه بچي به ټول انګلیش وی بچي به ټول دنیا وی ښځه نه قربانومه ښځې نه صرف مزې اخله په طلایي کې او د شپې نور نه د دین سره کار شتي نه ورته دین ښیي نه ورته عقیده ښیي نه ورته الله ښیي نه ورته الله پیغمبر ښیي دا ښکلې دینداري ده او غټه ورځ را روانه ده غټه ورځ را روانه او څه خو وکړه که نه مال ولګوه بدن ولګوه بدن خاورې کا حدیث کې څه دي هغه عرش د سوري لاندې چې به ودرېږي وشاب افنى حیاته وشبابه في طاعة الله هغه ځوان چې خپله ځواني خاورې کړې ده د الله په بندګۍ کې ستا ځواني تا په څه کې خاورې کړې تا خو ټوله ځواني په مزدورۍ کې خاورې کړې ده تا خو ټوله ځواني په ټیک ټاک کې او په پبجي کې دې خاورې کړه لاړ شي فیسبوک کولاو کې دغه ټیم کې د الله یاره نه وي صرف د دین خبرې په جومات کې کوه صرف د دین خبرې په جومات کې کوه دینداري په جومات کې دینداري صرف په درس کې بیا چې فیسبوک کولاو کا جنکوت هم ګوره سندرې مه اوره دمتوب هم ګوره هر څه ګوره بیا جایز دي او یاره لویه ورځ را روانه ده بس الله دې رحم وکړي د دې لویې ورځې نه ته دومره نه یېرېږې چې فیسبوک کې حرام شیونه نه ګورې نور له پاتې څه شو موږ که په ځان باندې حرام شی بند کړو په دې کې پیسې لګي پیسې پکې لګي وخت پکې لګي بدن لګي څه قرباني لګي هغه چې څه قرباني پکې نه لګي هغه قرباني موږ نشو کولی دا قرباني له پرېږده چې ته بدن ولګي او دا قرباني پرېږده چې ته پیسې ولګي او دا قرباني پرېږده ته وخت ورکړي وخت ورکړه د الله دین له څه وخت به ورکړي بعض وایي دا بس پلاني نه ښیم 5 وخته لمونځ کوو که ورته ووایي چې راشه وروره 1 ګنټه درس 50 منټه درس 100 عذرونه به بیان کړي 100 عذرونه به دې بیان کړي ورته وایي راشه نن د کرکټ میچ ګورو ورب الکعبه که د سره 10 ګنټې کرکټ ته کښېنه نه زما نوم به بدل کړي 10 ګنټې که دې فیسبوک ته د شپې چې لاړ شي او ډوډۍ وخوري او دې طلایي ته وخیږي که دې د شپې ګنټه فیسبوک ته نه کښېني زما دا نوم بدل کا
ګنټه خو ما ډېر کم ووي خو سهاره پورې ناست راشه ورور درس قرآن او حدیث واورې که نه ښه پوس قالین دی ښه ایسیان چلي ښه پنکې چلي ښه هر څه برابر دي قرآن او حدیث واوره دا خو لا پرېږدی لکه قرآن کې الله ډېرو ځایونو کې د پیغمبر ته ویلي پیغمبره دې مشرکانو ته ووایه چې تاسو نه څه پیسې خو نه غواړم دا خو له د دعوت څه روان دي پرېږده او دا حل دی او که داسې ووایي چې کوم کس چې درس ته راځي هغه به 20 ریاله ورکوي الا من رحمه ربي بعض هغه به ویني چې الله پرې رحم کړی هغه چې د ډېر نادر لږ ډېر نادر ډېر نادر ډېر ښه مبالغه پکې کوم ښه مبالغه پکې کوم نو پرېږده کې دا حال دی موږ د الله دین له وخت نه جوړو یاره غټه ورځ را روانه غټې ورځې لپاره څه کول غواړي دا دومره علامات چې بیان شو سره پاسه کال موږ لګیا دا به کېږي او دا به کېږي دا به کېږي او دا به کېږي دا به کېږي دا به کېږي ولې بیانې ته موږ ته دا دې دپاره یې بیانومه چې دا به کېږي دا به کېږي دا به کېږي دا به کېږي په دې پسې به یو غټه ورځ راځي او تا سره به حساب کتاب کېږي ټول دې دپاره بیانوم دې دپاره نه دي بیان کړي چې هسې بس راشه او خون والو زما صفت وکړه مه زما صفت کوئ مه زما د بیان صفت کوئ او نه د چا نه پیسې غواړو نه چا ته څه خدمت وویلی چېرته به درس راځي خو دا خدمت به کې